سلامونه دوستانو، بیا هم ستړي مشئ. هیله ده چې ښه به ویه. درنو دوستانو، وطنه ستا لیونی د کیسې 5مې برخې ته راغلي یو، په دې هیله چې دغه برخه هم له پایه راسره واورئ. په تیره برخه کې مو واورېدل چې د هاشم ورور کیسه کوي او په دې وخت کې هاشم هم راورسېده. کیسه به له دې ځای نه پیل کړو. د دسترخوان کوزې غاړې ته کېناست، په کول یې له سره لرې که، ما ته یې رامخ کړ، له کومه جایه راغلی یې؟ ورته مې وویل له کابله. هاشم په مړۍ بیا د چا ګیله اچولې وه. تیرې ورته ویلې. توراب خان ته مې وویل دا چاته په غوسه ده؟ خدای زده نسته، دی چې غوسه یې هر نوم یې چې خولې نه ووت، نور به په همغه نوم هیڅوک هم نه پیژني. مړۍ چې وخوړل شوه، هاشم ووت، خو په کول یې پر بالښت پاتې شو. وړو چای راوړ. توراب مې وپوښت، وای هاشم باندې ډاکټران ښه نه لګیږي؟ نن هغه دکان کې خلکو ویل رښتیا؟ دا خو چې دی زخمی و، لاس مو ور پانسماناوه، پورې کلینیک ته مو یووړ. د ډاکټر عاجز ډیر زړه پرې بد و، له لاسه یې ټکونه ور وایستل. هاشم چې هغه چړې لیدلې، دا فکر یې کړی چې لاس یې راوشکاوه. څیرې یې کړم ځکه اوس بد ترې وړي. لاس یې ولې نشو جوړ؟ نه یې پرېښوده. بیګا به مو ور پټۍ که، ګهیز به یې پټۍ مټۍ ټولې ترې شکولې وي. ویل به یې چې خپله ښه کېږي، نه یې دوا خوړه، نه یې ستن لګوله. هاشم راغی، پکول یې واخیست، روان شو، خو له دروازې بیرته راوګرځېده. کېناسته، د واسکټ جیب ته یې لاس که، اول یې دسمال راویسته، بیا یې چې لاس کړ، غوټه چرس ور سره و. زه ورته په خندا شوم، هاشمه چرس هم وهي؟ خوده ولې؟ غمونه و، اندېښنې وي. ها ما ورته په ناامیدۍ کتل. د ده غم دومره وړوکی نه و چې نشه یې ډوب کړي. د چرس د ړنګو نسوارو په ښیښه کې ښودل، اور یې ورکړ، په تور لوګیو یې خوله کېښوده، تیر یې کړ، ټوخي ونیوه، سترګو یې اوښکې وکړې، بیا یې سر پرې ټیټ کړ. چرس ویلې شول، د دیوال ته تکیه ووهله. توراب په زوی غږ وکړ، منډه، د شیرینۍ کتاب راوړه. توراب ته مې وویل څه وایې؟ د مومن خان او شیرینۍ کتاب چې چرس وڅکوي، داسې ښکلی وایي، ډیر فساتي ده، ټیکۍ ډیرې خوند کوي. یو خو یا ساده ویل یي، دی ټیکۍ اچوي. دا کوم کتاب دی؟ کوزه غاړه کې ناست ماشوم راغږ کړ، ملي هنداره. کتاب یې راوړ، هاشم ته یې ورکړ. هاشم کتاب خلاص کړ، یوه شیبه غلی و، بیا یې وغورځاوه. ایسته یې که، موږ کیسې کولې. توراب خان راته د دهقانۍ د ژوند ستړیاوې ویلې چې هاشم زمزمه را واخیسته. درځئ چې سره ځونه، د شیرینو ولور مې غواړي په بارونه. تا د سفر موزې په پښو کړي، د ژیړو ګلو باغ په چا سپارې مینه. ما د سفر موزې په پښو کړي، د ژیړو ګلو باغ په خدای سپاره مینه. هاشم کتاب مخې ته نیولی و، خو سترګې یې چت کې وي. له یاده یې ویلو. مومن خان په شیرینو عاشق و، د تره لور یې وه، ولور یې ترې غوښت چې موږ ورونه یو، باره غواړو. مومن خان هندوستان ته ووت، چا اوازې وروړې وي. دی په نیمه شپه د شیرینۍ کور ته ورغی. له هندوستانه یې هم ځان سره یوه دوه جلکۍ راوستې وي. د شپې چې کور ته ور واوښت، وای هله غل ده. ظفر د شیرینۍ ورور چاړه راواخیسته. هاشم کتاب بند کړ، سترګې یې پټې کړې. لږ شیبه وروسته یې بیا زمزمه راواخیسته. داسې ور وښود مومن، د کټونو لاندې تیر سو په زمین. شیرینۍ بیبي ته ودرېد په سر، خدای دې خیر کړي سخت مقام دی د خطر. لاس یې کېښود په سینه د ګل صنمه، شیرینۍ بیبي سوه پورته له عالمه. یوه ناره یې له خولې وخته په زوره، وای غل دی ظفرخانه زما وروره. دا نارې شیرینۍ وکړې له هیبته یې ټول ورونه سول اوچته. په یو دم کې له مومنه سول چاپیره، مومن خان غریب یې منځ کې راګیره. دا وروستی ګزار ظفر
صبر وکړل له غمه، مومن خان په ځیګر ولګېده سمه. شیرینۍ بیبي راځه وروستی دیدن دی، اخري سلګۍ مې واوره زنکدن دی. هاشم دا منظومه له یاده په یوه سا وویلي، اخر کې ووی بس مومن خان او شیرینۍ دواړه مړه سول. خواران ورک یې که، دې وطن کې د څوک مینې ته نه پرېږدي. هاشم یوه خبره هم بله ونه کړه، له حجرې ووت. تراب خان ته مې یاده کړه، دومره روغ سړی څنګه یو دم لیونی شو. د په نا امیدۍ راته وکتل، پر بریتونو یې ګوتې تېرې کړې. له هجرته وروسته چې وطن ته راغلو، هاشم د مرکې او خبرې سړی و. کله کله به ملګرو سره پاتې کېده. یوه شپه چیرې تللی و، ډېر وختي راغی. عادي ته یې وویل کمپلې را باندې واچوه، د ټولې دنیا ساړه په ما ننوتې دي. ویده سو چې راجګ څه نور نه همغه هاشم نه و. کله به یې ویل مرغی یم الوزم، کله به یې منډې وهلې کوټه کې، کله به یې موږ به له خندا ورته شنه وو، نه مو منله، ټوکه مو ګڼله. ډېر به مو ورته وویل هاشمه همدومره ټوکې بس دي، خو لنډه یې دا چې خبر سو هاشم ټوکې نه کولې، لیونی سوی و. په پلار مې ډېر ګران و، بیمار و. د هاشم لیونتوب بیخي کټ کې وغځاوه. هماغه ارمان کې مړ سه. هاشم یې بیا روغ ونه لیده. له هاشمه مو ډېرې پوښتنې کولې، خو د همغې شپې جای را ونه ښوده. بس خو د چا نه لاورېده. وزر یې رانه پرې که، چې شی یې پرې وخوړل. موږ اولو وختونو کې ډېر ورسره زور کې وو، ډېر زور یې راکاوه. اوس خو ورسره عادي سوي یو. غره کې ام لوېدلی و، کېدای سي هغه وجه وي، خو له وړکتوب به بیخي د لیونتوب رګ نه ورکې. بس خو د نصیب خبرې دي. دلته زه یوه یادونه دوستانو کوم چې ځینې کیسې چې موږ اورېدلې دي او خلکو راته ویلې دي، دا د لیکوال خبرې نه بلکې دا ما ته چې کومې کیسې را رسېدلې دي. ځینو خلک ویل چې دی په چا باندې مین و او بیا همغه خلکو دته په ډوډۍ کې څه ورکړي وو. دا ځینو د ده کلیوالو تر ما را رسولې، یا چې موږ څومره کیسې اورېدلې. خو راګرځو د تراب خان خبرو ته. تراب خان دې خبرې غلی کړ، خپه شو. سبا ته یې کارونه لرل. لاړو، زه ګوښی پاتې شوم. د هاشم غږ ښکلی نه و، خو ډېر سوس پکې و. زما حالت یې شاعرانه کړ، باید ستوري مې لیدلی وای. د حجرې انګړ ته ووتم، د هغو ګلانو منځ کې کېناستم چې هاشم کرلی و. د هاشم ټیکۍ مې په زړه خورېږي. له ستورو ډک اسمان ته مې کتل، نور هر څه رانه هیر و. کله کله به تیز باد تیر شو، په شا به یې راغله، ګلونه خوشبو کوله. هاشم نه و، خو ما یې په یاد کې د حاکم جان فریادي هغه سندره زمزمه کړه. د ازل په ورځ چې برخې ویشېدلې، بخته چیرته وي، څه چارې دې کولې، چې دا غمجنه برخه در کوله، نو تا ولې کوکې چغې نه وهلې. ورته ویلي به دې وو چې زما ربه، زه غریب یم، ما ته برخه راکه ښکلې. پامې شو، غږ رانه لوړ شو، زمزمه مې پرېښوده. شپه تر نیمایي رسېدلې وه. حجرې ته راغلم، باید ویده شوی وی. سبا ته ډېرې کیسې پاتې وي. د شپې مې ښه خوب ونه کړ. نه پوهېږم، خو نه آرامه وم. سهار ته مې انتظار کاوه. د کلي دستور و، د سهار 6 بجې نه وي چې چای مو وڅکلو. زیړ کوچ ورسره و. په مړه ګېډه مې وخوړل. تراب خان اجازه واخیسته، لاړو چې پټیو ته اوبه ولګوي. هاشم لا نه و راوتی. زه راووتم. پورې سړک باندې یو موټر تېرېده. هوا لګېده. شاوخوا یوازې دهقانان ښکارېدل. په ونو کې مرغۍ وچوڼېدې. پټیو کې ګرځېدم. بیا په یوه پوله کېناستم. لمر ورو ورو راوخوت.
د ژوند یوه نوې پاڼه راوخته. لا هم د یو کور دروازې خلاصېدې، خلک راوتل، بیلچې به ورسره وي. د سړک د غاړې دوکانونه خلاص شول. روان شوم چې ایدو ووینم. غرفې ته ورننوتم. ایدو چاته بوره تلله چې راوزګار شو. د حال احوال او پرونۍ شپې پوښتنه یې وکړه. ما ورته ټول حال لنډ ورکړ. بیا مې ورته ووی هاشم خو بیګا ډېرې سوي ټپې راته وکړې. له یاده یې ویلې ظالم. رښتیا د دې سړک په کوز موړ کې چې تاو سي، چپ لاس ته د غرونو په بیخ کې هلته یو کلی راځي، هلته یو سپینګیری ملګری دی، کوړی مامای بولي، ان د ځوانۍ ملګری دی. هاشم هغه سره ډېرې ښې ټپې وایي. که پیدا دې که د هاشم ډېرې کیسې به درته وکړي. ما ته هم کله چې ښار ته ځي راګرځي. ایدو دا سړی پیدا کوم، زه به ورشم. اوس مه ورځه، ماسپښین نه وروسته ورسه، شپې ته زموږ کره ځان راورسوه. که هملته پاتې سوې بله شپه به ضرور ما سره کوې. اوس هاشم راځي، دا وخت یې اعصاب آرامه وي، ډېر ښه غږیږي. ایدو پرون شپه فکر پرې کړی و. د هاشم ځینې کیسې ور یادې سوي وي. ورته غوږ شوم. ما خو پرون عام درته ویلي و، دا یو کال کیږي دوکان ته راځي. ما هره ورځ زړه پرې بدیږي، خو یوه ورځ مې ډېر زړه پرې بد شو. یو کس د کابل کې اوسیږي. هاشم ډېر پرې ګران دی. هاشم یې کابل ته بیولی و. هلته یې څو شپې ورسره کړې وي. کالي مالي هم ورته اخیستي و. 1000 افغانۍ هم ورکړې وي. هاشم چې مازدیګر راغی، دې پورته بازار کې ښکته سوی. دوکاندار چې روپۍ ورسره لیدلې، په یوه بهانه یې شپې ته پاتې کړی. ورته ویلي دي ګپه کوو، هوا یخه ده، ګرم دې ساتم. د ژمي شین سهار و. د دوکان مخ ته ناست وم. هاشم راغی، وای نسوار راکه. ما نسوار ورته راواخیستل، د جیبونو کې لاس واچولو. کله یو جب ګوري، کله بل. پیسې یې پیدا نه کړې. ما ته یې وویل پرون د شپې مې په دې ګنهګارو ولیدلې چې 10,000 را سره و. دوکاندار شپې ته په زور پاتې کړم. رانه غلا کړي دي. سترګو یې اوښکې وکړې. څادر یې مخ ته ونیوه. بیا چا ورته وویل لاړ شه حکومت ورپسې راوله. هاشم همداسې وکړل. حکومت راغی. دوکاندار یې بوتلو. دوکاندار نه یې پوښتنې کړې وي. هغه اقرار نه کاوه. یو عسکر دوکاندار ته څپېړه ور واچوله. هاشم را مخکې شو. خیر وهی ما پیسې مې وربخلي. نو هاشم دغسې سړی ده. ایدو د دوکان مخې ته سبزي سیخوله. راغږ یې کړ. هغه دی هاشم راغی. هاشم را ننوت چې څنګه کېناست. ایدو ورته وویل هاشمه هغه د موسسې والا ښه شول. د هاشم څهره وغوړېده، خوشحاله شو. ما ایدو ته ووی دا څه کیسه ده؟ د لوګر میساینک کې د چینایانو موسسه ده، کان ته راغلی دي. یو ورځ هاشم ما سره ناست و. چا وی د میساینک د موسسې چینایانو موټر ټکر کړی، ډیر سخت زخمیان دي. هاشم په دې خبره ډیر خفه سو، طبیعت یې خټه سو. ما ته یې وویل دا څه بد وسول، ای هی دا خو یې موږ د وطن میلمانه وو. ما ورته ووی تر اوسه یې نه دی هیر. درنو اوریدونکو، د داستان 5مه برخه مو هم همدلته رانغاړو. له موږ سره پاتې شئ.